افغانستان د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود بیرته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه افغانستان ته راستون شو. د افغانستان د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود چې د کله جمهوري نظام ړنګ شو د طالبانو پر وړاندې په پنجشیر ولایت کې مقاومت پیل کړ. وروسته له څو میاشتو پر شا شو او روسیې ته ولاړ او روسیې ورته پناه ورکړه. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه څو غوښتنې وکړې. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یې غوښتنې ومنلې او د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه افغانستان ته راستون شو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تر اوسه دا خبر تایید کړی نه دی. د احمد مسعود چې د مقاومت جبهې مشري په پنجشیر ولایت کې کوله، د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه یو څو غوښتنې وکړې او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یې غوښتنې ومنلې. احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته وویل چې د افغان انجونو پوهنتونونه او ښوونځي خلاص که تر څو نړیوال مو په رسمیت وپېژني. خو تر اوسه د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستل شوي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.